که یو سړی په دې 10 ورځو کې کوم عمل وکړي، نیک اعمال وکړي، او د دې 10 ورځو نه غیر په نورو ورځو کې یو مجاهد هغه لاړ شي د جهاد په میدان کې جنګیږي، دغه هغه جهاد عمل دې 10 ورځو ته نشي رسېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر. داسې نور ورځې نشته چې پای کې عمل الله ته غوړي په نسبت د 10 ورځو باندې چې 10 ورځې ذو الحج دي. قالوا یا رسول الله وللجهاد فی سبیل الله. صحابه ورزو کې یا رسول الله جهاد فی سبیل الله دینم دا عمل بهتر دی، او دا جهاد فی سبیل الله دا متن رسیږي د دې ورځو عمل ته. نبی سے فرمایي: وللجهاد فی سبیل الله، نه جهاد فی سبیل الله اگر دې ورځو عمل ته رسیدلی شي الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، مگر یو هغه سړی دی چا په خپلم جهاد ته وتلی او مال امزان سوړی دی، بیرته واپس را نشي، مالم تلاړ شي او د نفس هم لاړ شي، دی شهیدم شي، نو ټیک در شهید مرتبې ته به څوک نشي رسېدلی. لیکن که یو سړی په دې 10 ورځو کې کوم عمل وکړي، نیک اعمال وکړي، او د دې 10 ورځو نه غیر په نورو ورځو کې یو مجاهد هغه لاړ شي د جهاد په میدان کې جنګیږي، دغه هغه جهاد عمل دې 10 ورځو ته نشي رسېدلی. یو طرف ته تاسو وګورئ د جهاد څومره عظیم مرتبه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: موقف ساعة فی سبیل الله خیر من قیام لیلة القدر عند الحجر الاسود. لک ساعت د پاره د جهاد په میدان کې ودرېدل، ګوره دلته جنگ نه دی ذکر کړی، صرف د جهاد په میدان کې ودرېدې کرتی، بیا کری جنگ وکو کونک که څوکیداری دی وکلاسي مجاهدین سال ته ودرېدلې، د جهاد په میدان کې لک ساعت د پاره ودرېدل، یوې ګنټې د پاره ودرېدل، دا غوره دی د تهجدونه چې په لیلۃ القدر کې او په حرم کې او د حجر اسود خوا کې یو طرف ته تهجد داغي جدا فضیلت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: د فرض باندې نه روستا خوخ منس بهترین منس د رب العالمین په نسبانه هغه د شپې تهجد منس دی. بیا په حرم کې یو منس په 1 لاکھ باندې دی، بیا د حجر اسود په خوا کې، او بیا لیلۃ القدر دی. لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. لیلۃ القدر دا د 1000 میاشتو نه بهتر. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: د جهاد په میدان کې د لک ساعت د پاره ودرېدل دا د تهجدونه د حجر اسود په خوا کې په حرم کې، او چې لیلۃ القدر وي دا غي نه بهتر. او دلته په حدیث کې څه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نورو ورځو جهاد دا د دې 10 ورځو عمل ته نشي رسېدلی. په خپله تاسو اندازه ولګوئ.